سلامونه دوستانو. دا یو پوښتنه زیات پوښتل کیږي او زیاتره ملګري میسجونه هم کوي او ټلیفونونه هم کوي چې مونږه پاسپورټونه ختم شوي دي، که چیرې مونږه پاسپورټونه نوي کړو زمونږه ویزې پې کیږي او که نه ځینې ملګرو پاسپورټونه نوي کړي دي او اوس چې ویزې په ختمېدو دي دوی خو هم دغه پوښتنې کوي چې مونږه به ویزې په همدغه پاسپورټ چې نوي شوي دي باندې وشي او که نه. که څه هم مخکې ویډیوګانو کې ما دې باره کې وضاحت ورکړی و، خو دا چې ستاسو پوښتنې زیاتېږي نو زه مجبورېږم چې بیا ویډیو درته تیاره کړم. نو په نننۍ ویډیو کې همدې باره کې وضاحت درکوم. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه دوستانو، اول خو زه تاسو ته ووایم کوم چا چې پاسپورټونه په داخلي اماراتو کې ختمیږي او دوی غواړي چې پاسپورټونه تمدید کړي، دا خو تاسو واړو ته پته ده چې اوس د سټمپ په ترو نوي کېږي. دې کې اکثریت ملګري چې وایي چې مونږ به ویزې ولېږي او که نه، نو ګورئ پیل حالاتو کې 50% امکان شته ویزه مو شي، 50% امکان شته چې ویزه مو راواپس شي. خو هغې لپاره سفارت خپلو هیوادوالو لپاره خلې ځلې روانې کړي دي. هغه کسان چې ویزې راواپس شوي دي هغه نه چې ویزې جمع نه دي او مخکې د ویزو نه دوی دغه کوي چې زموږ ویزه به راواپس شي، به وشي، به وشي. هغه کسان چې ویزې راواپس شوي دي هماغه ویډیو وګورئ، حالات تعقیب کړئ چې ما پکې څه ویلي او هماغه اسناد چې کوم دي هغه سفارت ته ولیږئ. سمه ده. نور د کوم ملګري چې وایي چې مونږ به ویزې وشي او که نه، نو ګورئ دا 50-50 خبره ده. اوس پیل حال آینده کې مشکل سم شي یا نور هم خرج شي هغې معلومات هیڅ چاته هم نه کېږي، خو پیل حال 50-50 مطلب 50-50 خبره ده، یا به مو ویزې وشي او یا به مو ونشي شي. زیات کسان ما لیدلی دي چې د دوی ویزې شوي دي، د زیات کسان ما داسې هم لیدلی دي چې څو وارې ویزه جمع کړې ده او د دوی ویزه راواپس شوې ده. نو دې کې زه هېڅ پرېکړه نشم کوی چې درته ووایم چې 100% کېږي یا درته ووایم چې 100% نه کېږي. سمه ده. خو کوم چا ویزه چې راواپس شوې ده هماغه لارې تعقیب کړئ کومه چې ما تېره ویډیو کې درته بیان کړې ده. دلته یو بل خبره هم راپه یاد شوه، ځینې ملګري وایي چې موږ په دې پاسپورټونو باندې سفر کوی شو او که نه. تر ننه پورې چې زه معلومات لرم کوم څوک یې نه دي راګرځولي، نه کابل میدان نه او نه د اماراتو میدان نه ما خو څوک نه دي لیدلي چې دوی همدغه پاسپورټ چې تمدید کړی دی دې باندې راګرځولي. نو انشاءالله چې په تګ راتګ کې بس مشکل نه وي دې باندې. سمه ده. نو نننۍ ویډیو هم دومره وه. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. په اخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. حال او آباد اوسئ.